Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to our channel National E Academy. Dear viewers, that is our exercise 2.4 के 5 number question. They prove that da is equal to da. Left hand side is equal to right hand side. Dear viewers, देखिए सनिश्त इंशाल्लाह easy question भाई बदे के लाज आप exponent नमंग मदद लाज आप exponent भाई इस्तेमाल हो. नॉवल ज start अखलम दे ना कि कम लाभ की इस्तेमालेगी. د ټولو ناول زه په دې کې لږ سپلیټنګ وکړم نو موږ ته به سوال اسان شي. دا کم غټ انسر دا لږ سپلیټ کم نو زما سره به پکې لاز اف ایکسپوننټ را جوړ شي. لکه مثال په طور 4 پاور 5 دا زه مزید نه سپلیټ کوم ځکه را 4 دلته پرې 8 کې دن نشته دا سپلیټ کېږي. دغه شان دا 64 هم زه نه سپلیټ کوم. د هغې وجه دا ده دا 64 دلته په 128 کې شته او 2 پاور 3 دا درې واړه ما سپلیټ نه کړو. دا 8 زه سپلیټ کوم نو 8 چیز سپلیٹ کم دا وشی زما سره 2 ضرب 4 2 4 8 رول سری 2 4 بیس بدل لی نو پاور به ای وی دا چې واپس هلکه ګور ورته 2 4 8 او د پاور یو شان دي نه به یو را واخلي. دا زموږ سره لاز دی لاز اف ایکسپوننت دی. دا شان زرا 128 سپلیټ کوم 128 د شوم لیکل 2 ضرب 64 2 نه 128 نو رول په اپلای کا 2 پاور 2 او 64 پاور 2 دا چې واپس حل کې نو دل بده کې ضرب ورکو د پاور نه به یو راخلی. دا منګلا ویلی دا او هول پاور 1 over 2 هول پاور 1 over 2. اوس بده کې لا د منګورو دغه دا لا دا دوی ملا په کې ما تخکاری اولې لام په کې شتره دوی ملا په کې دا سره ګوره a power m divided by a power n چې کله بیس یو شانی او اپریشن زموږ سره تقسیم د بیس نه به یو راخلو a power n به یو راولو د پاسه m نه بلاندې n ماینس کو دا لا پکې ماته په نظر راځي دا 4 او 4 یو شان دي دا پاور به ماینس کو. دا شان دا لام پکې ښکاری مونږ ته دوه لاګانې پکې به یک وخت زی استعمالوم دوی ملا داسي a power m ضرب a power n چې کله بیسونه یو شانو او اپریشن ضربو نو بیا موږ د بیس نه یو راخلو او پاور به جمع کوو m جمع n. دا دواړه به زه به یک وخت کوم تاسو دې باندې ځان پوهې کړئ. د 4 او 4 نه به زه یو راواخلم بیسونه یو شان دي او د 5 نه به 5 منفي کړم 64 ته ګورئ 64 او 64 یو شان دي زما سره بیسونه یو شان دي یو 64 به ترې راواخلم او د پاسه 3 نه به لاندې 2 منفي کړم. خاره 2 پکې زموږ سره رول دي د دې 2 دا 2 دا 2 دا 2 د درې واړه دوګان به یو راواخلم خو دا 2 بل اول موږ لاندې ځان سره جمع کو دا رول به استعمال کو د دې 2 او د دې 2 نه به یو 2 راوالم او دا 2 5 به جمع کوم نه 7 راشي به د پاسه 3 نه دغه 7 منفي کم او هول پاور به زما سره راشي 1 over 2. اوس دې د ګورئ 4 پاور 5 منفي 5 نه 0 راغی او 64 پاور 3 ضرب 3 منفي 2 نه 1 راغی او ضرب 2 د 3 نه 7 ماینس شنو ماینس 4 راغی هول پاور 1 over 2. اوس ډیر ویورز 4 پاور 0 دا مونږ ویلی دي چرته مونږ ویلی لاز اف ایکسپوننت کې مونږ یو سټیټمنټ ویلو دا ځان سره یاد ساتئ چې any non zero number raised to power 0 is equal to 1 همیشه لپاره چې non zero number power 0 دا بر 1 برابر نو د 4 پاور 0 نه 1 راغی 64 एकन 64 دا چونکی 2 پاور ماینس 4 نیگیټیو پاور دی دا موږ پازیټیو کو جمع کو به د دې به موږ انورس واخلو د بټن لاندې ویرا واچو داسې 2 پاور 4 دا پازیټیو شي 1 over 2. اوس نیکسٹ دا د دې سولوشن کوم نو 64 एकन 64 او دا لاندې زموږ سره 2 لمن 4 ضرب ورکو 2 دونی 4 4 دونی 8 8 دونی 16 او هول پاور دې زموږ سره 1 over 2. اوس دا څه کټ کوم 16 एकन 16 16 4 64 نو 4 پاور 1 over 2. ډیر ویورز اوس دا 4 زموږ شم لیکل 2 پاور 2 2 دونی 4 دا غبل پاور په خپل ځای 1 over 2 2 سره ختم شنو زموږ سره انسر راغی 2. منګه لیفت هاند ساید کې کار کاوه او دا غي نه موږ جواب راوستو 2 کوم چې موږ سره رائټ هاند ساید دی. نو وی هاف proved that
چې لیفټ هند ساید از ایکول ټو رائټ هند ساید. دا کوېسچن زموږ سره حل شو. ډیر ویور په دې ایکسرسایز 2.4 کې زموږ سره کومې کوېسچنې ما پرېښودې اسانې، نو که هغه کې مشکلات تاسو په کمنټس کې شی ویلې چې دا موږ د حل کا او د نیکسټ ویډیو پورې د الله په امان.